چې زیاتې کېږي، څوک هم چې ظلم کوي، څوک هم چې زیاتې کوي، د هغې خلاف به موږ راپاڅو. په قانون کې احتجاج ستا حق دی، ته د دې ملک باشنده یې او ستا حق دی، خو پوره باندې احتجاج چې زیاتې کېږي، څوک هم چې ظلم کوي، څوک هم چې زیاتې کوي، د هغې خلاف به موږ راپاڅو او انشاءالله احتجاج به هم کوو او روډ به هم بندوو. انشاءالله تاسو ټول به راپاڅئ او که به نه راپاڅئ. یو خبره تاسو ته کوم ورونو، چې څوک ظلم کوي د ټولو خلاف به راپاڅو، دا نه چې یو طبقه موږ ټارګېټ کړو. دا هم زموږ ورونه دي، که په دې به صرف خوښه نه ده، په دې بازار کې څوک هم چې د ناک نه سوا شیز خرڅوي، دا ظلم دی. د دې ظلم خلاف به موږ راپاڅو، د ټولو خلاف به موږ راپاڅو. دا یو طبقه ټارګېټ چې دا د هغوی کار دی، پرایس کنټرول دا د ایسي صاحب کار دی. دې وخت کې خلکو ته انتهایي تکلیف دی، خلک مشکلاتو سره مخ دی. امن خراب شي، په دې علاقه کې جګړې وشي، خلکو ته تکلیف ورسي. ډېره د افسوس خبره ده چې تر اوسه پورې انتظامیه نه ده راغلې. پوره باندې احتجاج مطلب دا دی چې ته به عوامو ته تکلیف نه رسوې، ته به یو طرف ته جمع شي، خپل چې څه اناونسمنټ کوې، بینر اوچتوې، دغه پوره باندې احتجاج دی. خبره پوه شوه تاسو تاسو کوئ چې زه ډي پي او له ترې نوم ځای یم، ځکه ذمهوار زه یم، زه یې سجو یم، زه ذمهوار یم. تاسو هر چېرته ځئ، که دا ډي پي او زما هر څه وکړي، خو چې راځي خبره نو ما له به راځي، عدالت که غواړي نوم به ما غواړي، ذمهوار زه یم. زه په دې سپاټ ولاړ یم، ما ته یو سړی وښیه چې هغه ما ته یا رنګ کړي، د رنګ یې هم ذمهوار یم، د وینا هم ذمهوار یم. ما ته به ځان ښیي چې ما ویل نه